صرف دا یو وظیفه وکړه، د هر طرف نه به تا ته سلامونه وي او هر سړی به تا سره د زړه نه مینه ساتي، د هر چا په سترګو باندې به خوږ لګي. زموږ عزتمندو، نن درته د محبت د حصول دپاره یو داسې تیز او داسې زبردست وظیفه ښیم. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ نو الله جل شانه به تاسو ته داسې مقبولیت، داسې محبت، داسې به درته رب العالمین محبت درکړي چې د هر چا په سترګو باندې به خوږ لګي. هر سړی به بیا تا سره د زړه نه مینه کوي او هر انسان باندې به خوږ لګي. هغه ملګري یعنې هغه رونه او خویندې چې هغوی په معاشرې کې بالکل عزت ختم شوی وي، هغوی سره څوک د عزت په نظر باندې نه ګوري، نه به سره څوک د مینې او د محبت خبرې کوي. بعضې کسان هغوی داسې شکایات وکړي چې نه راباندې څوک چې دی اعتماد کوي، بالکل یکی تنها یم، نه راباندې یو کس چې دی هغه اعتماد کوي، نه را سره څوک خبرې کوي، نه را سره څوک مینه کوي، یکی تنها یم. څه خاص وظیفه راته وښوئ چې د هغې وظیفې په برکت سره الله جل شانه ماته یو قسم لا محبت او خیبت راکړي. د دغه رونو او خویندو دپاره نن چې دا کومه وظیفه ده نو دا وظیفه ولله ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. هغه وظیفه د یا کریمو وظیفه ده. خپل معشوقه او خپل معشوق په محبت کې دا دیوانه کولو دپاره او یو کس په خپل محبت کې دا اخته کولو دپاره د یا کریمو دا وظیفه ډېره بې انتهایي مفیده او با اثره وظیفه ده. کم انسان چې دا وظیفه کوي نو تمام مخلوق به الله جل شانه په دې انسان باندې مهربانه کړي. کم انسان چې د دې وظیفې کوونکي کس ته ګوري هغه به ورسره قدرتي په زړه کې مینه پیدا کېږي او د دې انسان سره به مینه کوي. د مقبولیت دپاره او د محبت د پیدا کولو دپاره په دې وظیفې کې الله جل جلاله یو ډېر لوی تاثیر ایښودی دی. نو دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ او د دې وظیفې تاسو ته چې کوم دی اجازت هم دی. د دې هغه طریقه درته ښیمه، ډېره زیاته اسانه طریقه ده، لیکن د دې نه تاسو جایز پیدا واخلئ، ناجایزه پیدا به د دې نه نه اخلئ. که دا وظیفه دا د الله جل شانه یو ډېر زیات پاک نوم دی، یا کریمو، او که کله هم تاسو دغه چې دی اسم مبارک په ناجایز ځای کې استعمال کړو، تاسو په خراب ځای کې استعمال کړلو، د ناجایز محبت دپاره تاسو د یا کریمو وظیفې استعمال وکړو، ورنه د قیامت په ورځ باندې به بیا په خپله د خپل ځان چې دی تاسو به چې دی هغه به جوابدهي یې، زه به ستاسو نه خلاص یم. نو راځي د جایز محبت دپاره د یا کریمو چې دا کومه وظیفه ده دا وظیفه هم درته ښیم او د دې وظیفې هغه طریقه هم درته ښیم. وظیفه دا ده چې دا یو کس ته په خپل محبت کې مبتلا کول غواړي او د ستا په زړه کې دا ارزو، خواهش او ارمان وي چې دې زما سره مینه شروع وکړي. د هغې دپاره تاسو په هر حالت کې د یا کریمو ذکر کوئ، یعنی یا کریمو یا کریمو یا کریم، دا ذکر تاسو کوئ او په کثرت سره کوئ. د دې ذکر او د دې وظیفې په برکت باندې به د الله جل جلاله مخلوق په تاسو باندې مهربانه شي او د تاسو سره به قدرتي مینه پیدا شي. د یا کریمو وظیفې سره که یو انسان د یا ودودو وظیفه هم وکړي، یعنی داسې ووایي یا کریمو یا ودودو، یا کریمو یا ودودو، نو دا خو بیا نور اعلی نور شلو، یعنی دې وظیفې طاقت او پاور په څو چنده باندې نور هم زیات شلو. نو ډېر زر به معشوقه د ستا په عشق کې هغه به مبتلا شي. هغه ملګري، هغه رونه او خویندې چې هغوی وایي چې زما سره پلانکي سره زما مینه ده لیکن ما سره هغه مینه نه کوي، زما سره مینه کوم هغه سره مینه نه کوي، هغه زما سره خبرې نه کوي. د هغوی دپاره د جایز محبت دپاره تاسو دا وظیفه راونیسئ یا کریمو، او که دې سره د یا ودودو وظیفه یو ځای شي نو ډېره ښه ده. نو دا وظیفه وله تاسو رونیسئ یا کریمو یا ودودو. تاسو وګورئ چې هغه د ستاسو په محبت کې مبتلا کیږي او که نه کیږي. داسې ځای نه به ورته اسباب برابریږي، ان قریب او ډېر زر به د ستا ته دغه انسان هغه زړه مایله شي. نو یو ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه مې درته وښوله چې په هر حالت کې د ستا په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، یا کریمو یا کریمو یا کریمو. او که د نه کیدی شي نو دا هم ورسره وایې
یا کریم یا ودودو ان شاء الله چې معشوقه او معشوق دا بستا په محبت کې دیوانه شي او داسې به دیوانه شي چې بغیر دستانو ورته زندگی تیرول او ورته ګران شي. یو ډیره زبردست او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستی شي.